خبر له ډي پی ورلډ کمپنۍ سره د بندرونو عصري کولو هوکړه کړې. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم د افغانستان د رئیس الوزرا لومړی مرستار مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د ډي پی ورلډ کمپنۍ سره د هیواد د بندرونو عصري کولو او صادراتو لپاره اسانتۍ برابرولو موخه هوکړه کړې ده. هغه روښانه کړې چې دې اړه په تړون څه وخت لاسلیک کړي. مولا برادر د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه راز یاد کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د کابل ښاروالۍ مشارکتي پروژې او د حیرتان بندر ریل پټلۍ خدماتو پروژې نوي قراردادي موخه او داوطلبي ته وړاندې کړې ده. د یادونې د وړ ده چې مولا برادر پرون هم د غونډې ته په خبرو کې ویل چې غواړي له اقتصادي پلوه افغانستان د خپلو پښو ودروي او هدف دا ده رسیدو لپاره ګڼ پلانونه او قوي اراده لري. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.